چې ظالم بکس مې والي دغلته ورځم دغلته سم څوک شته نه همدغلته به یې قلو کړم وای مغازیه نن دې سمه چکه وواله دلته کې څوک نشته مړه او دا بکس به مو دلته کې قلو کړم ځکه دا ځای خوشي دی دلته کې به یې قلو کړم یلکه دا خدای مسلمانه دا خو د باران نه پټېدم او د ناوې لاندې مې شپه شوه اوهوهوهو غونډه خوله کړم ما دا بکس دی دا خو مې پنجره وتښتوله او د دنیا خاروګان او مرغې او طوطیان دي پکې خو زه مغازي مړه چې ته په ژوند کې د ثواب کار نه دی کړی نن خو د الله د رضا لپاره دا مرغۍ پرېږده خو چې ته په دې باندې الله پاک وبخلي غم مه کوه څه به یاد ساتې نن هم د پنجرې نه خلاصون او بس دواګانې ماته کوې والوځېږې ځې که نه ظالمانو ځې که نه ځې والوځېږې خدای تبو برباد ته په کور کې دغه یو بالا خو د هغې نه دی خلاص ما د خدای مسلمانه دا جګوله چې ته په زندګۍ کې مې ثواب کار کړو نو چې نن مې ثواب کار کو نو د کچه خوبه دې راپاڅولم څه دې کول وی څه دې کول ویم په جال کې د دنیا مرغه ګیره شوې وي او د الله د رضا لپاره مې یوه یوه پرېښوده خو د خوبه دې راپاڅولم تکړه شه په ویښه ثواب وګټه نو دا جګوله نو په ویښه ثواب ګټل خو د هر چا د وس کار نه دی که نه د خدای مسلمانه پاسه جامې بدلې کوه ځه کار له چېرته کار له ځه نو دا جګوله نن به ته تللی وې که نه نو پاسه جامې بدلې کوه ځه کار له نو نو هغېږې سره پاره د خدای مسلمانه خدایه پاکه پروردګاره ده موږ له دې څنګه اولاد راکړی یلکه د خدای مسلمانه دې باډۍ ته وګوره په والله چې ظالمې مسلې جوړې کړي دي زمونږ هغه مشران وایي که نه وایي چې په نظر د یو ښه شی راغی نو هغې ته به ماشاءالله او سبحان الله به ورته وایي یاره والله چې مال یې ورته زړه وکړو یاره ورځمه ښه یلکه د خدای مسلمانه وایم دا کومې مسلې دې جوړې کړي استاد جي والله چې پړ مې ډېر ارمان دی چې دغه شانتې مسلې زه هم جوړې کړم د اسقاق و راقور دې په سرې خیرې د مشرانو متل دې نه اورېدلې نظر داسې شی دی چې اوښ کټوې ته رسي او انسان قبر ته رسي چې داسې څه ښه شیز په نظر وویني ماشاءالله سبحان الله وایه خدای راستي استاد جي که نه چې هغلته ما ویلي دي سبحان الله ماشاءالله مطلب دې مطلب مې دا دی استاد جي که نه چې ستا په شانتې مسلې جوړې کړم نو څونه بخي پړ مې ډېر غټ ارمان دی راځه په دې باندې په لاره پې کړم ښه استاد جي خو ته ما ته صرف دا خبر وکړه که نه چې زه څه خورم په خوراک خو زما طبیع شوه او خو کېږم نه سات په ساته خرابېږم دا په خوراک نه ده پیره دا په څه ده کار به وکړې په 400 کې زما خپل جیم دی د څه جیم د کلب جیم دی گیم به کې هلته کې به راشي گیم به کې اوسپنې به اوچتې 1000 روپۍ به داخلوم یلکه د خدای مسلمانانو زه به پردی اوسپنې م اوچتوم او 1000 روپۍ به م ورکوم او چې باډي جوړې پیسې به م ورکې زه به د باندې گیم کوم او بیا به خوراک کې هغې سره به ستا وجود جوړ شي نو استاد جي لکه دا بغیر د اوسپنو نه کېږي نه بغیر د اوسپنو نه چېرته کېږي نو دا اوسپنه پکې لازمي اوچتوم بلکل به پکې اوچتې ښه ده استاد جي بس خوښه مې ده خو دا یو خبره راته کوم استاد جي ګوره ما ته به ګیم ته پخپله ښیې بلکل زه به د باندې پخپله گیم کوم بس ټیک ده داسې باډي به جوړه شي چې څنګه ستا خوښوي استاد جي خو ګوره ما ته وګوره سهار و ماښام به در باندې سورکړی چرګ خورمه ګوره ما له به داسې مسلې جوړې خوښه مې را بلکل زه به باندې پخپله گیم کوم د دې نه ښه مسلې به جوړ بس ټیک ده استاد جي زه اوس ګیان ځم که نه صحیح ده او سهار به انشاءالله نه دي 8 بجې درځم کلب ته سار نه سار به نه راځي داسې کار به وکړې سیکنډ ټایم کې به راځي 2 بجې ټیک ده زه به تا سره پخپله گیم کوم ټیک ده داسې باډي به جوړه شي پر ډسټرکټ 400 کې به داسې یارم په والله چې د باندې استاد جي ماشاءالله او سبحان الله ډېرې زبردستې مسلې دي بس سبا به درځم په دې سلاره بس خوښه مې رپیره ځان نه ورسوه هم مه کوه سل زیاته ده ټیک شو ځه هېڅ خبره نه وسلام مهرباني جي استاد السلام علیکم وعلیکم سلام استاد جي رالم ښه رالی پیره بلکل رالم ورځم په ګیم نه څنګه په ګیم ورځې اول ایډمیشن وکړه ښه نوم دې سرې نوم مې جي مغازه د کم کلي د کم کلي د خپل کلي یم که نه د خدای د عالمه د کمې علاقې ښه جي تورمزي وایم زه زما خپل پیج هم دی د فیسبوک تورمزي وایم د تورمزي وایم تورمزوی تورمزو یم جي وا داسې کار وکړه 1000 روپۍ جمع کړه 1000 روپۍ ایډمیشن دی استاد جي سهار به درې انشاءالله استاد جي ګیم مې ولګاو استاد جي تبو برباد یې کړم دا مټې نه دي دا رانه غورځي خو دا راته ووایه بېګانه کومه ګولۍ ده درد وخورمه
خدای مسلمانه لږ کم گیم کوه ګولۍ مولۍ به نه خورې د گیم درد چې کوم دی دا به گیم سره نو ختمېږي استاد جي مطلب مې دا دی چې ستا په شانتې مسلې مې جوړې شي که نه جوړې به چې زویه خو خبره داره خوراک ډېر کوه ښه جي او گیم کم کوه ښه جي خو دا راته ووایه چې په خوراک کې څه ډېر خورم داسې کار وکړه د کیلې جوس ډېر استعمالوه ښه جي چې مسل دې مضبوط لکه کیله خورم کیله به خورې بس غم مه کوه استاد سبا به په وخت راځم او سبا به ماته ته ګیم ښیې ځه ټیک شو غم مه ډېره کوه مهرباني انشاءالله السلام په مخه کیلی دردن په سلويخه دا خشته کیلی د اوریجنل کیلی دردن په سلويخه راځي رورا کیلی دردن په سلويخه السلام علیکم رورا وعلیکم سلام کیلې دې څنګه لګولې دي یار کیلی مې ډېرې ښې لګولې دي دا څه دي پرتې دي نه نه پریټو پریټ باندې په 40 روپۍ ما درنه د خدای مسلمانه گزاره وکړه هغه سړي سره استاد کیلې نه غټه کیله وه او په 10 روپۍ درجن د ورکوي خدای بنده دا چتري کیله دا اوریجنل کیلی دي دا سپیشل کیله دا پنجاب د سر نه راغلی ده ها او نه نو ریټ کې کم نه لګي نه دا چتري کیله دا ارزانه نه دا ته چکا دا وګوره دا بیل کیله ضروري دا ګوره دا غټي غټي کیلی دا چکا دا شته پکې چکا ډېری مزیداری دي صحیح صحیح نن دا والا راځي وروره کیلې دردن په سلويخه دا سپیشل کیلې دي جی بیا بچاته نه ملاويږي اصل کیلې دردن په سلويخه کاردو شو ډېره مزېدارې وي ښه او کنه چتري کیله نه ده یاره واقعي ده یار او کنه خو اوریجنل شی ضرورم یار بازار دی کنه دا وله وروره داسې دي وله په 40 روپۍ درجن نه دي نو په 40 روپۍ درده دي دا خو بلا مال وو شپږ کیلې مې وخوړې که نه یار یا خدای دا خو دا بلا شي کیلې وخوړې یاره د خدای مسلمان ټوله پردي پوستکي خو ما پسې مه حسابوه یار دې کې خو نور هم پراته وو ور اخرت هم شته بس هلته رانه تپوس بیا کوه دا لا څنګه انسان دی یار استاد جي سلام علیکم راغلم ښه وعلیکم السلام یار استاد جي نن دا بس مې زلمي په جامو کې راغلم یا مخرا او بیګا نه دي بیګا خو مې په وجود تا وې د شتون میخونه چاوالې دي نه یاره او پرون مې سمې کیلې خوړې دي دا څه وې ما وایي چې دا مسلې مې جوړې شي بیا مه خرابېږي داسې کار وکړه هغه هلته کې پوشه وباسه بس ټیک ده. او بیا دوباره ماله راشه بس ټیک ته راغلم بیا ښه
خدای ګور استاد خو مې ډبل اوسپانې لګوي نو ولې زه چا راکلی مسم ځم لګوم لاړې مغازیه اوریجنل باډي دې جوړه کړه اوریجنل مړه بس دوه میاشتې تکلیف چې مې وکړه که نه نو د استاد په شانتې باډي به انشاءالله زما مې او استاد خو ما سره ډېر محنت کوي که نه دا یې نن نسونه خوله وغورځوله خو زه مړه د مشرانو هغه متل دی وي عادت مې نه دی څوک د لاس رانیولی نه شم وي عادت مې نه دی څوک د لاس رانیولی نه شم په مغاز ماین به دې جونګړې ته په خپله راځي یونه که د خدای مسلمانه مغازي ګوره لاړې ګوره اخره کې شاعر شوې یا د پښتو د ژبې شاعران مې دونه خوښ دي که نه چې د تویلی نه شم خو څه وکړمه چې نن یو شی زده کړم په سبا رانه ایري د دله مالو خو زه مړه انشاءالله داسې یو ورځ به راشي چې پوخ شاعر بیم پوخ ټولې مې پسغر کړې بیق هله دا خو قراقور دی قراقوره خبره واوره ویم چوس دله ظالمه دا ماهوکه ماته کړم نو خلک به بیا وایي چې ماهوکه یې بې ماته کړه دې خولې ته دې ګوره مړه دې کارونو ته دې ګوره ولې تا ته ما څه ویلي دي وایي تا ته ما څه ویلي دي ویم زارېږه د پخواني مشرانو نه مړه چې چا به مغاز نوم د مین نه به ورته وي مغاز احمده او بوتله ته په ما باندې سی نوم نوارې بیق دته ګوره ولې تا ما ته خپل نوم ښولی دی مړه ګوره مګې دا مخوکه د لمخوار شي ماتومه ګوره مسلې مې جوړې کړي مسلې دا ولې مسلې خیر دی خو چې ځان ته مسلې جوړې نه کړې بیق رخصه مړه زه وشه شابه خپل کار کوه ها ته چېرته ځې وایي ته چېرته ځې زه ځم قربانۍ له څاروي علم ولې تاسې وي شکر دی چې په ما قرباني نه کېږي بیق الله توبه خدای دې بي خو بس ستا پلار خو د بینک منیجر دی په تا باندې خو کېږي نو کېږي دی که نه نو زما چې غاښ نشته څنګه به کېږي ولې خدایه پاکه داسې په مصیبت هم سر دی دته ګناه نشته دی وایي زما غاښ نشته دی بوتله د څاروي چې یو غاښ نه په هغه نه کېږي په تا خو کېږي بای نو ما خو داسې اورېدلي چې د چا غاښ نه په هغه نه کېږي بیق نو ته څه چې زما را خبره صحیح ده نو خود صحیح ده زه راته په دې غټه کې د دروغ وایم نو څه پته لګي که د دروغ وایې یار داسې کار دی که نه ګرمي ده ستا دا خبره صحیح ده زما دغه راته زه خپل کار کوم غدا قراقوره مغازیه خبره واوره ته یلکه بله قسم په خدای ده ته څه کې یار ویم دا ویښ سړی چېرته ځان وده کې په ایمانداره که لسو کالو کې م راپاڅې زه اوازونه د کوم د مخ نه دې بډې والي څه چل دی مړه سنې یو مهوکې کار کړی یم که نه ما وی چې دا خپې لاس مې پرې مات کړو خو څه کې ماشوم و نو مړه ویم خبر خو نه نه دا څه نه ویم دا بازو امونه دانه شوي او تک زیړ شوي یاره که د خدای مسلمانه دا دې څه ووې ما وی چې دا یار مې خبر کمه اورې بیا به رانه ګیلې مانې کوې یاره په والله چې دې منم سنې ښه داسې ورځ خو زه د خدای نه غواړم بس زه پرې ورغلم ښه او ته کور ته ځه ورځه پې سړي خور مې پې اوس ور واچو ورځه پې یلکه د خدای مسلمانه بس ځای خو رسېدو دغه چارسده او دا بازو د مشرانو هغه متل دی که نه وي چې ځې بازو له به راځي او امونو له رارم چې پې ورځم وایي سني ویم خدای پاک دلې اته ونه جنته درکړه چې په دونه ښه موقع باندې ما راولي ملکه ښه برابر دي پکې یلکه د خدای مسلمانه دې خوا پکې مړه سم غړغټ مال دی زه یم لومبي دقه نه شروع کومه درلم در باندې بس مغازیه دې زه نه م شروع واچوه ښه دا ته پکې ورځم دا ډېر مال ډېر دی ښه
دړنه پیرا ټینګ کوم غازیا دا ټیم دی د خوراک دی او دا بازو هم دی دا بازو دا خدا سیدی لکه او وا 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 یلکه دا خو د امونو غل دی راشه لکه د امونو غل دی دا څه شیشه پکې هغه دی راځه راپکې یارو بس دې کنه ظالمانو مرګ هم راپورې دی د چارسدین راغلي میلمې ما پرېمې دی خو ته د چارسدین راغلی او بازو ته راغلی وای مورې کنه Eji voi de kamar ke banka busul giwa to ku. بالکل به وته کوو دی ام پسې تړو چې بادیګر د پاره بیا څوک داسې زه خو وایم ما ته روچت کې چې دا بازو دې سید دی غوډو روچت بس پرېمې دی ویم پرېږدم دی نه یا نو کوم کنه ویم د سره دې نه پرېږدم نو کوم کنه ویم دې هیله نه ماپ وای راځه زه ستا نن د سیند دې منځ ته ولم دا بازو په اوبو دې وړم ته دې منځ ته بیا ورولو ښه کوزه که دلته یارو ماپ دې کې یا نو کوم کنه ماپول پکې نشته ودرېږه وینې سره رښکول ونیسې وینې سره ښه ته بوی ونیسې هغه ډکه توشه ښه مخامخ نه یې ونیسې دی یوه دی ورډې سږ کال ډېر خواږ و